د پخوا زمانې کیسه ده چې په یو کلي کې د رحمان بنو یو زمیندار سیدو. رحمان به د خپل فصل سره ډېر محنت کولو. یو ورځ دته یو ګاونډی بابا وایي بچیه ته ډېر محنت کوې تا د الله پام د دې هم حاصل ډېر کوي. بس بابا دوا راته کوه. رحمان ډېر محنتي و نو هر سهار به خپل فصل اوبه کولو. یا الله مړه د دې محنت سیلو راکړي. دی چې به بل خپل کارونه راون کولي نو دی به د یو ونې د لاندې کېناستو. ډېر ښه و نو دا پټي ته به هره ورځ ماشومان هم راتله. یو ورځ د وکتل نو د باران اندازې وې. یا الله د رحمت باران وکړي. پس د دغې نه پس یو څو منټه بعد باران ناحقې شو او دی خوشحاله شو. پله ستا لاپ لک شکر دی چې باران وشو. د وخت مطابق دوی ته په پټي کې لږ کار و نو دوی هغه کار سر ته ورسو. د باران د ودرېدو نه پس یو د بوډۍ ټال لالې نو ډېر خوشحاله. په شکر کې څومره ډېر نعمت دی. دا ورځې هغه ته خوشحالۍ وې ولې چې هغه محنت سیله هغه ته میلاوېده. کله چې د ده ګاونډي دا محنت ولیدو نو راغلی د خوا ته اوس داسې وته یاره بچیه ما راته مې یو لور راکړه چې زړه سره هم ده انم وړېږم. یاره بابا دې څنګه ستاسو خوښوي. د ده چوک کې پټۍ غټ و نو لږ ساعت له دې دمې ته کېناستو چې دمه وکړي چې دمه شي. بابا ډېره مهرباني تا زموږ سره نن ډېر محنت وکړو. نه بچیه ته زموږ د خپل بچو په شان دی. بس چې ستاسو د باران زموږ سره هم به کامیاب یو. رحمان نوی فصل کرلی و نو یو ځل بیا باران وشو او دغه باران ته ډېر خوشحالېدو. او یو ځل بیا د عادت مطابق هغه شانتي یو ټال بیا رالی نو دی ډېر خوشحاله و هغې ته او کتلې ورته. یو ځل ده وکته چې د ده فصل په خرابېدو روان نو ډېر هغې ته خفه شو او سوچ یې وکړو. خو د ده د خپل فصل سره ډېر محبت و نو د هغې دپاره یې سپرې راوړو او سپرې پې چاپ یې راوکړو. سر ټایم پس نه د کور والا او د ده بچي راله د ده سره یې مدد یو ورځ دی بازار ته راغلی و نو چې ویې کته نو بازار چاپیر د چندو نه ډک ولې چې د خوشحالۍ موقع راغلې وه. دیم په دغې خوشحالۍ کې د خپلې ښځې سره او د خپلو بچو سره په دغې خوشحالۍ کې مصروف و. سر ټایم پس بازار ته هم خلک راووتو او خوشحالي منا وهلې. چونکې د ماشومانو سره مینه وه نو د ده لاسه د ماشومانو هم د ده سره خوشحالي منا وهله. اچانکي موسم خراب شو. په اسمان کې ګلزارې او وریځې راغلې. د زر منډې کوې او د کلي د هر څیز حفاظت یې شروع کړو ولې چې موسم ډېر خراب و. د ده کور والا او د بچیم د ده لپاره راله چې د ده سره واپس هغه هر څه صحیح کړي کوم چې وران شوي وو. سر ټایم پس موسم واپس صحیح شي او د اسمان طرف ته ووري او خوشحاله شي. یاره بچیه ډېره مهرباني تا یو ځل بیا د کلي نوم روښانه کړو. د هغې نه پس د ده صفتونو شروع شي.